په دغه ناسته کې د مزار شریف ښاروالۍ د مشورتي شورا غړو د ټولنیزو ننګونو په اړه خبرې وکړې او د پراختیایي پروګرامونو د پیاوړتیا په موخه د مزار شریف ښاروالۍ د ورځنیو کړنو او فعالیتونو ستاینه وکړه. کانالیزاسیون یک امر حتمی و ضروری است، یک امر حیاتی است بر مردم شهر مزار شریف. هیچ کس، هیچ مقام، از آب سی برخوردار نیست. کل آب چتل است، کثیف است، گنده است و به مواد غیر آلوده است. همدارنګه د هیواد د ښاروالۍ د سمون چارو عمومي رئیس ډاډ ورکړ چې د خلکو د ټولنیزو ستونزو د حل لپاره ټینګ هوډ لري او هڅه کوي چې له ځنډ پرته د خلکو ټولنیزې ستونزې هوارې کړي. شما اینطور کنین مشوره بدین که عاجل بر عاجل کدام که زیاد ضرورت باشه او را اولویت بدین. ما رو قبول داریم، هیچ ملاحظه نداریم که شما چرا ایره در پروژه گرفتین، چرا در بودجه ایره گرفتین او را نگرفتین. ما در این ملاحظه نداریم، اختیار به شماست که شما کدام پروژه را که اولویت میدین. اگر در اسنای در مربوط بک میشه که دکتر صاحب گفت یا دیگه چیز، ما او را قبول داریم. شما مشورتی بورد هستین، مشوره بدین به شهروال صاحب. په پای کې د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس د ښاروالۍ د خدمتونو او فعالیتونو په خاطر د ستاینې ترڅنګ د سوداګرۍ او پانګونې له خونې سره د دغې ادارې له همغږۍ څخه یې مننه وکړه او د هغه د غوره خدمتونو لپاره یې ستاینلیک ورکړ. ما شاهد خیلی تحولات هستیم، بالخصوص کارهای آخری که صورت گرفته، ساختار پل و پلچک‌ها و این مسائلی بود که ما همکاری که با شهروار داشتیم نقاط آسیب پذیر همه شناسایی شده بود و به موقع بازسازی شد. د یادولو وړ ده چې په ټول هیواد کې 243 ښاروالۍ د خلکو د خدمتونو په موخه شتون لري او د افغانستان اسلامي امارت په پام کې لري چې د خلکو د غوره خدمتونو د وړاندې کولو په موخه په هیواد کې د ښاروالیو شمیر زیات کړي.